افغانانو ورونو یو ډېر ښه زیری در وړاندې کوم چې ستاسې په شونډو نوره مسکام راشي. کم کسان چې د افغانستان او د پاکستان د کرکټ میچو په شارجه، دوبۍ، اماراتو کې نیول شوي وو، د هغې په باره کې تاسو ته خبر در کومه. هغه خبره سره اخره کوم، خو مخکې در سره یو څو خبرې کوم. یو دا دی چې ستاسې د جذبې نه قربان شم، ستاسې د افغانیت نه قربان شم، ستاسې دا سپېڅلی جهاد چې سوشل میډیا د لارې او خپل قوم، خپل افغانان خبروي، خپل دود دشمن هم پیژندو، خپل تاریخ هم وپیژندو، خپل درې رنګه ملي بیرغ هم وپیژندو، دې ته موږ سلام کوو. او زه خصوصا ځوانانو تاسې باندې زه ویاړ او فخر کوم. ستاسې جذبې ته که مشران هستئ، که کشران هستئ، که زما ورونه هستئ، که زما بچیان هستئ، الله هم خوشحاله آباد لره. خو زه تاسې ته یو څو خبرې کوم. ګورې ورونو، دشمن زموږ ډېر چالاکه دی. هغه غواړي چې زموږ نه ټولې خوشحالۍ نیوالي. موږ در په در کې، او دا ۴۵ کاله دا لوبه روانه ده. موږ او تاسې خصوصا ځوانانو ته وایم ډېر په احتیاط په قدم وهلو. ګورئ، ستاسې جذبات د قدر وړ دي زما ورونو، زما بچیانو. خو کرکټ د جنګ شی نه دی ورونو. موږ خلک مجبوروي چې موږ جنګ وکړو، موږ به جنګ نه کوو. خدای نخواسته که بله ورځ د ICC والا هغه دا فیصله وکړي چې د افغانستان کم تماشګیر یا کم مینوال راځي ګراوند ته، په دې باندې پابندي ده. موږ څه کولی شو؟ هېڅ هم نه شو کولی. نه به بیرغ به هم پاتې، موږ به هم پاتې وو، او کرکټ ټیم به ځان ته لګي. او که بیا دا فیصله وکړي چې د افغانستان د کرکټ ټیم باندې پابندي ولګوه، بیا به موږ څه کوو؟ نو د جنګ یا د دغه د لارې زموږ میسج هم دنیا ته غلط ځي، موږ دنیا ته غلط معرفي کېږو. باید د آینده کې چې هر میچ وي، موږ او تاسې باید ډېر د استقامت نه کار والو، ډېر د حوصلې نه کار والو. جنګ زموږ په نسخان دی، زموږ په پیدا نه دی. الحمدلله جنګ موږ نه څوک نشي ګټلی، دا زموږ تاریخ دی. خو جنګ باندې ټول شیونه نه کېږي. دلته د 2019 ورلډ کپ د افغانستان او د پاکستان میچ و، ما مخکې په ویډیو کې خبره وکړه. موږ 2000 افغانانو او دا نور پاکستانیان 20,000 وو، ولکه زموږ د 2000 افغانانو مقابله کړې. هغه ویډیوګانې پرتې دي. خو خبره دا ده چې دا د ډز یا د ډزو یا د کوتک دا شی نه دی، دا شی مه کوئ. بل هغه افغانان چې نیول شوي وو، دلته اوازې وي، چا ویلې 15 کسان یې ولېږل افغانستان ته، چا ویلې 80 کسان یې ولېږل. نه یو کس لېږلی دی افغانستان ته، نه یې څوک جرمانه کړي دي. هغه کسان ټول کور ته راغلي، فقط یو څو ساعتونو دپاره بندیان وو. زه چې څومره معلومات لرم، کوم کسان چې هلته بندیان وو، هغې سره زما رابطه شوې ده. نو نه یې څوک جرمانه کړي دي. دا هسې دغه دي، تبلیغات دي، منفي تبلیغات دي، چې په دې وجه زموږ افغانان ویري، زموږ ځوانان ویري. انشاءالله موږ د یو شي نه هم نه یېرېږو. نو هغه کسان ټول کورونو ته راغلي دي. کوم کسان چې بندیان شوي، هغې ما ته دا خبر راکړی. نو الله دې وکړي چې تاسې دغه خبر ته دررسي. بل پولیس که د امارات وي، هغه هم پوهېږي چې افغانانو سره ډېر ظلمونه شوي دي. هغه هم انسانان دي، میډیا ګوري، هر شی ګوري چې افغانانو سره دا 45 کاله څوک ظلمونه کوي. نو هغې هم دومره سختي نه کوي. زه درته یو خبره کوم افغانانو ورونو، زما باندې دلته په دې انګلینډ کې غټ راپورټ شوی، په لندن کې زه چې لاړم پولیس ته ما ویلې په غټه سطح باندې راپورټ شوی. دا خبره د ځان د غټوالي دپاره ته نه کوم، خو حقیقت دی، ما سره ثبوتونه هم شته. خو ما هغه پولیس ته مخ راوړو، دا د هغه جمهوریت وخت دی، د اشرف غني صاحب حکومت و. ما هغه پولیس ته مخ راوړو، ما زه تانه یو پوښتنه کوم، وایه ما چې ستا په دې انګلینډ کې په لندن کې روزانه 1.5 200 300 کسان وژل کېږي، ماشومان، ځوانان، سپین ږیري په هر لحاظه. ته حق لري چې تا اواز اوچت کړي، اوچت نه کوي، بلکل حق لري. نو ما خو زما حق لرم. زما په وطن کې 1.5 200 300 کسان روزانه شهیدان کېږي، وژل کېږي. د چا د لاسه چې وژل کېږي، موږ ته هغه دښمن معلوم دی. نو هغه موږ پېژنو. نو موږ د هغې په مقابل کې حق نه لرو چې په میډیا کې غږ اوچت کړو. وایي بلکل لري. بې جوابه شو هغه پولیس. نو خبره دا ده چې دنیا خبره ده چې څوک موږ سره دهشتګردي کوي، څوک موږ وژني، څوک موږ تباه کوي، څوک زموږ په سر باندې تجارت کوي. الله دې تباه و برباد کړي دغه زموږ دشمن. او انشاءالله افغانانو خپل دود دشمن پیژندلی دی، په دې کې کمپرومایز نشته دی. الحمدلله زموږ ځوانانو، زموږ مشران یا زموږ همزولي ټول تاسې د فخر او د افتخار هم هستئ. هغه خلک چې دي ټول کورونو ته راغلي دي، بند نه خلاص شوي دي، فقط یو څو ساعت دپاره نیولي او هغې نه معلومات وکړو. نه جرمانه شوي نه شوي. دا څوک چې منفي تبلیغات کوي، هغه خلک موږ پېژنو. زنده باد افغانستان، زنده باد زموږ د افغانستان کرکټ ټیم ژوندي اوسي ټول.